السلام علیکم ملګرو. افغانستان او سریلانکا چې نن کوم میچ دی دغه میچ د دوه ټیمونو لپاره ډېر زیات اهم دی، خو افغانستان لپاره به دعاګانې کوو چې دغه میچ وګټي او افغانستان خپل پوزیشن مستحکم کړي. نن په پونی کرکټ ګروم باندې میچ دی، په دغه وکټ باندې ټاس څومره اهم دی، اول بیټینګ په څوک وکړي کامیاب دی که دویم بیټینګ په څوک وکړي کامیاب دی. افغانستان او سریلانکا تر اوسه پورې څونه میچونه کړي دي ون ډے او په ورلډ کپ کې څونه میچونه شوي دي. افغانستان چې دا میچ وګټي کوم پوزیشن ته به ځي چې به کوم پوزیشن ته به ځي، ټول معلومات درسره شریکوم په دې ویډیو کې. ویډیو خپل وګورئ او د نورو ملګرو سره حتما شریک کړئ. راځو ملګرو هر څه مخکې دغه نننی سټیډیم طرف ته نننی وکټ طرف ته چې په دغه باندې ټاس ډېر زیات اهم دی. ټیم چې ټاس وګټي هغه به اول بیټینګ هم کوي، ځکه چې دغه وکټ د بیټینګ لپاره سازګار ده، د بالرانو سره کومک کم کوي او د بیټسمنانو سره کومک زیات کوي. نو په دغه وکټ باندې په اولنۍ بیټینګ باندې چې هر چا وکړو، افغانستان اولنۍ ټاس وګټو، افغانستان ټاس وګټو هم بیټینګ به کوي، سریلانکا ټاس وګټي هم بیټینګ به کوي، ځکه چې اولنۍ بیټینګ په دغه وکټ باندې کامیاب دی، دویم بیټینګ هم په کامیاب دی، خو اول بیټینګ ولا ته چانس ډېر زیات دی چې میچ وګټي. 300 پلس سکور دی په دغه وکټ باندې، دغه بیا ډېر هاي سکور دی. په دویم وکټ باندې بیا 200 280 200 پورې کم از کم زیات کیږي. خو د افغانستان چې اولنۍ بیټینګ وکړي او ټاس وګټي، اولنۍ بیټینګ وکړي 300 پلس سکور ان شاء الله ریکور کولی شي په دې سکور کې ان شاء الله. خو افغانستان چې ښه بیټینګ وکړي 100 پلس سکور افغانستان سریلانکا ته ورکړي. نو د افغانستان بولینګ مضبوط دی، ان شاء الله کولی شي چې سریلانکا ټیم مات کړي. نن تر اوسه پورې د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ 11 ون ډے میچونه شوي دي چې 3 پکې افغانستان ګټلي، بیا هم افغانستان ښه دی او سریلانکا وګټلي، یو میچ ډرا شوی دی. او 2 ځل په ورلډ کپ کې سریلانکا او افغانستان مخامخ شوي دي چې 2 ځل سریلانکا ګټلي دی دغه میچ. نن که افغانستان میچ وګټي سریلانکا نه تاریخ به رقم کړي، تاریخ به جوړ کړي، ځکه چې په اول ځل باندې د انګلینډ ته په ورلډ کپ کې ماتې ورکړه، پاکستان ته په ورلډ کپ کې شکست ورکړو، په اول ځل به سریلانکا ته ماتې ورکړي په ورلډ کپ کې، او تاریخ به رقم کړي چې دغه درې ټیمونو ته په اول ځل باندې ورلډ کپ کې افغانستان ماتې ورکړه. دغه پوینټس ټیبل د شریکوم دوستانو، تاسو پوینټس ټیبل ته وګورئ چې 5 نمبر باندې سریلانکا ده، په 9 نمبر باندې افغانستان دی. دوه ټیمونو 5 میچونه کړي دي، 2 ګټلي دي او 3 میچونه بېللي دي، 4 پوینټونه دا ټیم د دوه ټیمونو دي. افغانستان چې نن میچ وګټي نو نن میچ سره به افغانستان د 9 نمبر نه 5 نمبر ته لاړ شي او سریلانکا به چې د 9 نمبر ته لاړ شي. خو د نننی میچ د افغانستان لپاره ګټل ډېر زیات اهم دی، ځکه چې سیمی فاینل چانس د افغانستان کمیږي که میچ بیلي. دعاګانې کوئ. دغه ویډیو زیات نه زیات سره شیر کړئ. یو جهان مننه موږ سره د هیلپ کولو، یو جهان مننه د ویډیو کتلو. دغه د نننی پیچ ریپورټ سریلانکا څونه میچونه شوي دي او پوینټس ټیبل مې شریک کړو چې افغانستان یې وګټي نو 5 نمبر ته به ځي. دعاګانې کوئ ملګرو، ډېر زیات دعاګانې کوئ چې افغانستان دغه میچ وګټي. نو افغانستان پوزیشن به نور هم مستحکم شي. وروسته چې کوم دی استرالیا سره د افغانستان میچ چې کوم دی هغه ډېر زیات اهم دی د افغانستان دپاره. د هغې دپاره سره بیا سپیشل ویډیو جوړوم چې ولې اهم دی استرالیا سره میچونه، ځکه چې افغانستان خو بیا دې نه پس هم 3 میچونه نور پاتې کېږي، خو استرالیا سره چې کوم میچ دی د هغه میچ د افغانستان دپاره ډېر زیات اهم دی. هغه ویډیو مې سره بیا شریکوم. ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان او دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ.